بل خبره زمارونو دا د خپل ګری معاف کول پکار دي دا هغه مسله د زمارونو چې دا په فرایضو کې راغله علماو سنتو کې د ذکر کړي دا په فرایضو کې د فطرت نه کمی خبرې چې دي اسلام کې دنه چې داخل دي پاو کې یو دا ګیره ده دیو د مسلمانانو ورونو د خپل شکلونه د قرآن او د حدیث ته برابرول پکار دي او د ژوندۍ په تم درګه تاسو ولې دل شکاله موږ په دې علاقه کې هغه ملګری دفن کړ چې کوم ملګری ریاست ته تللی 2-3 کاله بریاض کې د خپل بچونو په مسافرۍ کې ټیم تیر کو او دا غزنه په تابوت کې راوړل چې هغه ملګرو سم خبرې مونږ نه کړې دلته زمونږ غدیدنم نصیب نشو چې مونږ هغه ملګری کتلې وې دا خبرې مونږ و نه ورې دی دغه شان تابوت کې راوړل په تابوت کې هغه ملګری دفن شو الله رب العالمین دې نه کې دې حل روان دي زمارونو چې په دې ځوانو کې بسړې مریو د الله مخې لذي او د الله مخې د سړی ودرېږي او د سړی شکل د الله د نبی د طریقې مطابق نه د سړی شکل د ابوبکر د شکل نه خلافي د عمر د شکل نه خلافي د عثمان د علی د سیرت نه د سړی شکل خلافي او د سړی د زنانو د بیبي شکل د ام حبیبه د شکل خلافي د عائشه د شکل خلافي سړی به څنګه و چې دا زمنګ نبی د چې قبر کې تپوس وشي سړی به څنګه و چې ابوبکر او د عمر سره زما مینه ده سړی به څنګه و چې عائشه سره او ام سلمہ سره زما مینه ده دا زمنګ مین دي زمارونو د خپل شکلونه نن نه درسونو د ختمونو مطلب دا زمارونو د قران د ختم مطلب دا د ختم صورت نه چې بس ختم وشو غلق بزي د دې غټ مطلب دا چې په قران باندې موږ عمل وکړو د الف لام نه قران او ناس باندې ختم شو دی قران چې موږ د سویل کم اوامر دي کم نواهی دي قران کړ دي کم خبرې و چې وکي کم خبرې مکه دا ټول خبرې په خپل عمل کې راوستل پکار دي او زری سپینګیرو ته ویم چې تاسو خپل کورونو کې دا خبره عملی کوي عملی په خوا د غیرتی سپینګیرو په خوا زمانه باندې چې کله کور کې څه منکر به خلک ولید د سپینګیرو په ډیره مؤاخذه کوله او بابا به چې کله کور د نسو کړ وسو زامنو به دغه مخ د غوګم نشو ګرواله چې بابا کور د خارجي به خبرو باندې اوس د سپینګیرم د کمزوري شوی دی دیوم د دې معاملات سسته شوی دا نو د دې سره بوزي چې خیر د کیږي به واړه دي څوک وي دا نابالغ دي څوک وي دا طالب العلم سټډي کوي څوک ور دا زمانه د سره غل څوک وي دا واړه زمنګ نه مني په دې بانو باندې زمنګ نوجوان نسل چې کوم روان دغه زمنګ بل طرف ته لاړونو د دین اخوا لاړ هغه ټول خلکو خپل شکلونه هغه صورتونه بدل کړي دي او سببګه د مخوران اول او کله بدی کې یو طرف نقشې جوړول کله بل طریقه دا ځان له یو مستقل ظلم دی یو ګیره خرول دا ځان له ګناه د مستقل تاسو بده پیږي یو بده ګیره کې دا ډېر نقشې کول او کله یو طرف ته بګي سرک سره او کله بل طرف سرک سره دا شکلونه بالکل بدلول دا استهزاء بالحديث زمارونو دا د الله د نبی د طریقې سره بشاړه کوللی چې دا الله ویل زبې راخېجوم ته زبې لری کوم دا الله نبی وی چې دا پرې ته چې زما دا چل معلوم دی زبې لری کوم دا د الله رب العالمین سره بغاوت دی د الله د نبی د سنتو بغاوت دی د حدیث سره بغاوت دی د قران د ایتون سره بغاوت دی الله دې نه کې موږ بدی حال کې د الله مخ له لاړ شړه بسوي زمارونو تاسو تقریبا د سعودي عرب ملګری دلته ډیر ناس زم تلم په دې رپورټونو باندې سړی ډیر یریږي د خپل وزیرم سړی یریږي دا چې د جالي راونه خيږي د نوم نم سړی یریږي دا خان ورسته مخې دی راغله معمولی شان مسله وته تا ته به شاته کېږي که پاکستان نه وته تل راز کې به شاته کېږي کله کله دي سګي شخص سړی یریږي په ایرپورټ باندې دا د دنیا ایرپورټ دی د دنیا د انسانانو کیمرې لګېدل د انسانانو هغه اصول دي او د انسانانو ایرپورټ د سړی خورینه واپس به دی راولېږي او ستاسو یو 3 لک روپۍ نقصان وشي بیا واپس کور ته راځي خپل کور ته براشي لیکن د الله رب العالمین په ایرپورټونو سړی تیریږي زمارو هغه چک پوسونو تیریږي چې هغه د ملائک په باندې ولاړی هغه حاضر دماغ مخلوق په باندې ولاړی چې داغه بیا اری یا بپاری یا بسړی ورته لاړ شي او د الله د اور سب سړی مخامخ شي بده سړی سکی رنگ تک زړی سړی د دنیا په بوټونو باندې چې سب کیږي زما سره بده سامان کې بس شي چایي خي او سامان بورانی کې دي چې داسې برا سفری دا شی برابرۍ څومره سړی په احتیاط باندې دنیا د پولیسو په چک پوس باندې دا زما استاد فوج زمون پاکستانی او دا پاکستاني فوج مسلمانانو فوج دي څومره سړی چې په چک پوس ورته څومره رنگ تک زړی دا زمون پولیس ته زمون حکومت زمون مسلمانان او زمون ملک د زمون ملګری دي او زمون مسلمانان ورونه دي خدا انسانان دي سړی څومره غبراوي او سړی چې د الله په چک پوس چې د هغه ملائکه سره مخامختیا و چې هغه تعالی دلیم نه دي چې داغه ګرجناک اوازي داغه سره مخامختیا و چې هغه ته توجه کار دی ولې وران کړی دی او یا الله ته توجه کار دی ولې وران کړی دی جواب زمارونو نه کیږي نن زمارونو خپل شکلونه سیرت صورت د قران د حدیث مطابق برابرولو